مخکې سورۃ سره دا ربط دی چې سورۃ اسراء کې بیان د معجزې د اثبات توحید وشو. دې سورۃ کې جواب د شبهات دی. دویم ربط دا دی چې په سورۃ اسراء کې په اول کې بیان د تسبیح وشو سبحان الذي، او د سورۃ کاف په اول کې بیان د حمد دی. نو په سورۃ اسراء کې اول بیان د تسبیح چې داغه تعلق ذات سره دی، او د سورۃ کاف په اول کې بیان د حمد دی دې تعلق صفات سره دی. دریم ربط دا دی چې د سورۃ اسراء په اخر کې حمد او قل الحمد لله، او د سورۃ کاف په اول کې حمد دی، او دا خه مناسبت دی. څلورم ربط دا چې سورۃ اسراء په اخر کې رد په اتخاذ الولد، الله بچی نه دی نیولې، او د سورۃ کاف کې با ذکر د قباحت ته اتخاذ الولد وشي چې ولد نیول خو ډیر قبیح کار دی، الله سبحانه و تعالی دې نه منزه دی. پنځم دا ربط چې سورۃ اسراء کې ذکر د دعوی د توحید، او په سورۃ کاف کې اثبات د توحید په نفي د علم غیب د عباد الصالحین نه نیکانو بندگانو سره علم غیب نشته. شپږم دا ربط دی چې مخکې لګ ورشه سورۃ نحل کې ترغیب وشو هجرت ته، سورۃ اسراء کې بیان د هجرت رسول الله، نو اوس بیان د درې قسمه هجرتونو دی. درې قسمه هجرت دی. اول هجرت لپاره د حفاظت د دین لکه اصحاب کهف وکړي. دویم هجرت لپاره د طلب د دین دی لکه هجرت موسی علی السلام. دریم هجرت لپاره د اشاعت د دین دی او صد مفاسد لکه هجرت ذل قرنین. دا درې قسمه هجرتونه را روان دي دلته لورستو. رب اسمی دا دی اهدنا كما هديت بني اسرائيل بالكتاب واربط على قلوبنا كما ربطت على قلوب اصحاب الكهف ومريم وطه وجميع الانبياء. زمنګ زړونه کلک کرابا څنګه چې کلک کړي و زړونه د اصحاب کهف، د مریم علی السلام، د طه او د ټولو پیغمبرانو. نه سورۃ انبیاء پورې د عربی اسم لاړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په استعانت د نام د الله باندې ذات مهربان او خاص رحم کوونکی دی. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. دا دریمه حصہ شروع شو. ما تاسو داول کې په اصولو کې دا خبره کړې و چې ټول قرآن په څلورو حصو تقسیم دی. اوله حصہ سورہ فاتحه نه سورہ انعام پورې و، مصدره په الحمدلله ایک خالقیت تبارک تعالی. دویمه حصہ سورہ انعام نه تر سورہ کهف پورې و، هم مصدره په الحمدلله ای کې ذکر کې د ربوبیت تبارک تعالی. دریمه حصہ سورہ کهف نه سورہ سبا پورې ده، او دا هم مصدره په الحمدلله په دې کې ذکر کیږي اغا رحمانیت او رحیمیت تبارک تعالی چې ته دیګری بارات سره برکت میلیش. الحمدلله صفاتنا د الوهیت خاصه ولا لردی هغه الله چې را نازل کړی دی خپل بنده باندې کتاب، ولم یجعل له نی دی ګرځول الله پاک دی کتاب ته وجن کا کوګواله. مطلب دی کتاب کې کوګواله نشته دی، دی کې شبهه نشته دی، بلکې شبهات ختمون کی کتاب دی. قیمنا پوخ بیان والا دی. قیمنا دا کتاب دې پوخ بیان او پوخ مضمون دی. او مفسر ابو سعود یو معنا کړي او دې قیمن دا معنا ده چې قران چې دې قیمن ای قائما علی الكتب السماویه وشاهدا علی صحتها. دا سی کتاب دې قران چې د ټولو آسماني کتابونو باندې قائم پاوی گواهه په صحت باندې. لینذر بأسا شدیدا. لینذر کی ضمیر یا راجی کوي کتاب ته یا راجی کوي عبادت ته دواړه سي کی دې د پاره چوي روي دا کتاب ادا مندا. باسن شدیدن من لدنه دا عذاب سخت د طرفه د الله نه. دا بنده به خلق د الله د عذاب نه یری یا دا کتاب. ويبشر المؤمنين الذين اسير ورکوي مؤمنانو ته کسانو ته چامرونه کړي سنتو برابر. هغه مبشر به داده چې دوی د پاره اجرن حسنن اجر خيسته دي.
ماکثین فی دوی به همیشه په دې اجر کې ابدن تل تلا. وګوره طالبہ دلته څو شیزونه دي، بشیر او مبشر لهم او مبشر به. بشیر څوک دی؟ یا به دیگر عبارت مبشر، نو مبشر دا کتاب دی یا عبد دی. مبشر لهم څوک دی؟ مؤمنان. مبشر به چی شی دی؟ اجرن حسننا. وینذر الذین او ویروی با دا بنده یا دا کتابا کسان چې ویلی ونیولې الله پاک بچي. څوک چې الله ته بچي ثابتای نو دا خلق به قرآن ری او رسول الله به ری. حجت الله هل بالغه شاولی ولا رحمت الله علیه د ولد معنا کوي. اتخذ الله ولدا دوی به ویلی نیولې د الله پاک ولد. ولد څه معنا؟ نائبا متصرفا فی الامور. او الله یو نائب دی او متصرف په امور کې شته. قرآن ری دا خبره مکوا. مالهم بی نشته دی خلکو د پاره په دې باندې من علم از دلیل ولا لآبائهم د پلارانو سره له دلیل نشته دی. قرطبی ویل آبائهم معنا لاسلافهم، مشران نه دي، د مشرانو سره په دې دلیل نشته. کبرت کلمتن درنده کلمتن کلمه ده درنده ثقيله ده دا کلمه تخرجو چراوزی من افواههما دخلو دو دوینا. یعنی چې د الله ته بچی ثابتولو دا ډیره درنده کلمه ده په اعتبار د قباحت سره، ډیره قبیحه خبره ده. کبرت کلمتن، کبرت به اعتبار القبح یا کبرت ثقيله به اعتبار العقوبه. عقوبت ډیر درنده راوزی من افواههم د دې وړو خرونه وړو خلیدا او الله ته بچی ثابتول څومره غټه خبره ده. وې دې وړې خلیته دی ګوره او دې غټو خبرو ته ګوره. خو دې کې اشاره دي ته د چې د خلینه د خبر راوزی معنا بی دلیل ده. د خبره څنګه ده؟ بی دلیل ده. بی دلیل ذکر پسې وی یقولون الا کذبا، نو وی دوی مگر دروغ وی. نه دروغ جون خلک دي دروغ وی. او په دې آیات کې درې خبر یاد کړئ. منذر لهم، منذر به. منذر چې دی هغه کتاب دی یا بنده. منذر لهم څوک دي؟ کافران. منذر به چې شی دی؟ اتخذ الله ولدا. دا منذر به دی. په دې خبر الله پاک دوی ری چې دا خبره تاسو مکوئ. منذر به دا ګوره طالبہ کتاب منذر، کافران منذر لهم، او دا اتخذ الله ولدن ما به الانذار دی او هغه پاس بأسا شدیدا اق منذر به دی. فلعلك باخع نفسك د تسلید رسول الله ته. فلعلك نو پستو باخع وجنی نفسک ځان دی علی آثارهم د دوی پسې ان لم یؤمنوا که ایمان دوی نه راوړي به هذا الحدیث په دې خبره چې قرآن دی اسفن د وجه د غمنا. اوس دا خلق په قرآن ایمان نه راوړي نو ته د دې پسې دومره غم کې چې حتی کې ځان وژني. استفهام انکاری دی. معنی دا ده چې د دې خلکو پسې نو ځان خیر مو وژنه، که ایمان راوړي که نه راوړي غمې مه کوه. انا جعلنا ما على الارض زینة لها. یقینا الله منګر زولې هغه چې په دې ځمکه باندې دي زینت الله دا ډول سنگار د دې ځمکه د پاره دی. لنبلوهما الله دې د پاره چې موږ امتحان کو د دې خلکو ايو احسن عمله چې کوم په دې کې خیسته دی په اعتبار د عمل سره. الله احسن عمل غواړي. الله پاک احسن عمل غواړي، اکثر نه غواړي چې ته ډیر عمل وکې. نه لږ عمل کوه خو ښې کوه. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. او یقینا الله وي من ګرځون کیو ما علیها چې په دې ځمکه باندې دي صعیدن دا به
سعیدن میدان شي جروزان صاف او هموار یو وخت براجي د ازمکه بټول اواریږي ښا موږ به وګرځو سعیدن میدان به جروزان صفاوار ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا دی آیاتونو نورستا اشاره دی واقعی ته ما مخکې ویلي چې يهوديانو د مکې مشرکانو ته دا سوالو خودو چې تاسو د محمد علی السلام نه یو درې پوښتنې وکړئ پوښتنه ته نیو داو کې چې روح چی شه دی دویم پوښتنه ته داو کې چې د اصحاب کهف څوک وو او دریم پوښتنه ته داو کې چې دغه ذوالقرنین څوک وو نو قران تفصیلی جوابونه کړی دي نو قران د دې خبرې جواب کوي زمونږ نبی تعالی پاک سبحانه و تعالی د قصې کیفیت او ترتیب او اصطلاح داستان ذکر کړي چې قصه دغه چې اصحاب کهف یو خبره دا شو دویمه خبره دا ده چې د اصحاب کهف په دې قصه کې دفع د شبهه ده طالب جان سوچ کوي جواهر القرآن کې شیخ غلام الله خان رحمه الله وی دا قصه چې د شروع کیږي اوس دې کوم دفع د شبهه ده د ذوالقرنین په قصه کې دفع د شبهه ده ورپسې خضر علیه السلام قصه کې دفع د شبهه ده روست مریم دا ټول چې را روانې دي کې د فد شبهات دي او دا شبهات په حقیقت کې د مشرکانو د شرک دلایل دي الله یې ردی چې مشرک دلیل دی کچا دی دې کې د فد شبهه څنګه د شبهه هغه د مشرک دلیلو مشرکانو به ویلي چې الله پاک سره په تصرفاتو کې خو ځکه شریکان شته د الله سره په تصرفاتو کې ځکه شریکان شته چې اصحاب کهف دا وګوره څو ځوانانو او دغه ځوانان چې لاړ یو غار ته پناه واخسته او په غار کې 309 کاله دوی وده و نو که طالب 309 کاله وده و نو اوس مشرک وای چې ګوره 309 کاله وده و بیا را بیدار شو نو 309 کاله وده و مړه نه شو 309 کاله وده و خوراک نه کو 309 کاله وده و سکاک نه کو ته ما سبین مزګره پروژه نشنه ولې نو دا معلومیږي چې دوی دومره لوی خوب کړي دي مړ شوی نه دي بدنونی خراب شوی نه دي او بو خوراک نه دی کړي معلومیږي دوی سره د الوهیت څخه تصرفات د خدایي څخه برخه ور سره وا دا سابقه باندې استدلال پیش کولو د دوی په دې خارق العادت کارونو په دې ناشنا کارونو باندې مشرکانو د ځان د پاره د شرک دلیل پیش کولو دا جواهر قرآن کې شیخ لیکلی دا په دلیل پوه شوي وای چې ګوره 309 کاله وده و مړه کېدنه بدنونه خاورې کېده او خرابېدنه او بس کل نه او خوراک نه نو چې دومره ناشنا کارونه ته نشوي دي معلومیږي دوی تعالی په خپل خدای کې څه لګي سور کړي کنه تصرفات دي ور سره نو وای زکه زمون شرک ثابت شو چې شرک هم دغه ته وای کنه شرک خو په عربي لفظ د پښتو کې معنی عیسی او برخه بس الله په خپل خدای او په خپل اولوهیت کې بندگانو ته سی ور کړي منی کنه منی سابقاف رب العالمین د دې شبهه جواب کوي قصه به ذکر کوي او ناشنا جوابونه به کوي لکه یو څه تاسو ذکر کوم الله سبحانه و تعالی جواب دسی کوي اصحاب کهف چې دي دا خو زما عاجز بندگانو څنګه و زما عاجز بندگانو دی قیانوس ظالم باچا نه هجرت اخستیو غار ته تلیو راځي اوس ته دی حاجتونه ووري الله بدلته ذکر کوي الله پاک فرمایي چې پناه کې ما ته محتاج و رحمت غوښتو کې ما ته محتاج و پغار کې الته خوب راوستو کې ما ته محتاج و بیا د دې د بدنونو ساتلو کې ما ته محتاج و دوباره را بیدار شول به پیسې واخستې بازار ته ولېګلی چې طعام راوړي نو طعام کې ما ته محتاج و یا سړی ادا خو مکمل محتاج بندگانو نو چې مکمل محتاج بندگانو ته څنګه وایي چې دوی کې الوهیت ده الہ هغه څوک چې محتاج نه او د دوی خو حاجت نه حاجات دي
چې الله پوره کړي. نو استدلال او شبهه د دوی ختمه شوه که نه شوه؟ قصه څنګه وه؟ نو قصه ابن کثیر او نور مفسرینو لیکلې ده. ځینې مفسرینو ډېرې اوږدې لیکلي دي. لنډه داسې ووایه چې د عیسی علیه السلام ځینې د عیسی علیه السلام نه مخکې وه، خو راجح قول د عیسی علیه السلام نه وروسته وه. عیسی علیه السلام چې کله اسمانونو ته پورته شو، نو د عیسی علیه السلام دین دا بالکل دغه شو، لکه شریعت محرف شلو، خلکو پکې تحریفونه وکړو، نو زوړ شو، ختم یې کې. نو د روم په علاقه باندې نصرانی حکومتو، روم په علاقه کم حکومتو چې خلک ورته اوس ایټلی وایي، روم ایټلی، د ایټلی کې د نصرانیانو زبردست برجسته حکومتو. خو دوی به هسې ویلي چې موږ نصرانیان یو، باقي دین پاک محرف شوی و. ځکه چې دې علاقه باندې د مجوسیانو هم ډېخي چرچا وه، مجوسیان نه دا تشپرستان. نو دی وخت یو باچا و په دې روم کې، د هغه باچا نوم و دیقیانوس. او دا دیقیانوس چې و نو بت پرستانې کولې، فحشا او قسمه قسم هغه څه چې نوم یې نه اخیستل کېږي هغه کارونه یې په دې ملک کې شروع کړي وه. د دې دیقیانوس باچا وزیران وه، دربار والا خلک یې وه. د دې د وزیرانو بچیان وه، او اکدم الله پاک ته هغه بچیانو په زړه کې فطري توحید راوستی و. نه یو ځله د بادشاه دی، د دوی یو بازار لګېدو، په دې بازار کې به دوی هلته شرکي لوبې کولې او فاحشه کارۍ او زناکارۍ او بت پرستي. نو خلک هغې بازه لوبې ته روان وه. نو دې ځوانانو کې چې دلته اوسېدېږي، یو ځوان دې لوبې ته او دې بازار ته نه تلو، ځکه چې د یو سړي په زړه کې تقوا یي، هغه به یې داسې خرابه مجلسونو ته نه ځي او ځینو سخت بوجي په روح باندې. یو ځوان رابیل شو، پسې بل ځوان رابیل شو، پسې بل ځوان، پسې بل. دا ځوانان هلته یو بل سره ناست دي، یو بل ته اوس حال نه وایي چې ته څنګه رابیل شوې. خو یو نه پوښتنه که څنګه رابیل شوې، وایي داسې خراب ګنده مجلس و چې ما ته خو اجازه سره خپل ځان نه راکولی چې پکې کښېنم. هبل ته ته څنګه رابیل شوې، وایي اندقه زما دغه وجه وه. هبل ته ته څنګه رابیل شوې، اندقه وجه وه. د ټولو مقصد یو راووتو چې دوی دغه خرابه مجلس برداشت نشو کولی. کله چې دا خلک مولوي صاحب په دغه ځای کې ناست و، نو د دوی سره روحن هغه اتفاق و. روحن څنګه ورسره اتفاق و. دلته په دې ځای کې په دې میدان کې یو شپون دی، نو شپږ کسه دا ملګري دي. یو شپون راغی، هغه شپون ورته ویل څنګه ځوانانو ناست دی؟ هغه ورته ویل داسې یو بېدینه مجلس دی، موږ پکې ته به نه لګي. هغه ویلې دا خو ولی ما سره ته به نه لګېږي. شپون ویلې ما ځان سره نه ملګری کوې، ولې نه؟ وم شو. دې شپون سره یو سپی و. دوی چې کله روان شول، سپی هم ورپسې روان شو. نو ملګري شو، وطن ورسره سپی شو. دوی چې کله دلته ډله جوړه کړه، نو پره زمانه کې جاسوسان خو شته که نه، باچا ته چا رپورټ ورکړی دی، قانوس باچا ته، چې دلته خو په ملک کې څه باغیان پیدا شوي، دهشتګرد دي، تورستان دي، او دې ملک کې چې دا خلک څه کوي، د عام قانون خلاف کوي. باچا خبر شو، د سوال جواب کې پولیس والا ته چې راولئ. پلرونو ته یې ویلې چې هلکه بچي پال کوي. راغله مفسرین کرام لیکي، پلرونه راواسته، پلرونه دا بچیان کورو کې کېنول، ورته ویلي چې بچیانو تاسو څه کم دي چې تاسو دا کومه نظریه جوړه کړې ده، دا خبرې کوئ، دې خبرو ضرورت څه دی؟ څه کم دي؟ ستاسو په کورونو کې هر څه بہت بسیار دي، نو نور څه غواړئ؟ بچیانو ورته ویلي خپلو پلرو ته چې یاره هر څه به ډېرې، خو ولیکن دا ده چې په سړي کې دننه دین نه یو شرک کېږي، کفر کېږي، دا بېدیني خو موږ نشو برداشت کولی. نو په دې خاطر چې دا پلرونه د خپلو بچو ته یو قسم ته تهدید ورکي، نو دا خو د وزیرانو بچي و، شهزادګان و،
مولوی صاحب د سرو زرو کړی او د سرو زرو هغه شیزونه غاړه کې و او بچی سته باندې بهترینی جامې لباسونه غاړه کې و نو پلرونو ته دا ارڅ ویسته زړی کپڑے او چې تشکیدلې چپړې زواخلې نو چې تاسو زموږ خبره نه مانی د سرو زرو کړی دا لکه اوس وختو کې وای موبایل ته نیواله پلار د بچینه موبایل مو واخلې او هغه ګنټم ته نیواخلې او جامیم ته نیواخلې او چې هغه زړی چپړې واچو او زړی جامې واچو خدالکان په دې باندې د دوی تاثیر لاندې رانغله چې تاثیر لاندې رانغله نو باچا ویل لګي ما طرف تراولې باچا ته چې کله ور واسطه باچا مخې سره د دې خلکو نه پوښتنې شروع کړې دې ځوانانو چې دې باچا ته کوم جوابونه کړي سبحان الله د مناظرې په میدان کې باچا هم پړ کې خو باچا اخر کې چې پوه شول چې دې خلکو سره خو ډېر ناشنا خولي دي عجیبه دلایل دي نو باچا ویل چې کپال شو هغه دې کنه د دې باره کې زه فیصله کوم نظری ثانی مطلب دا لکه زه بیا مړه کم یا جیل یا څه دا لکان چې سره بیر شو ویل چې را دا باچا ظالم سره خو زموږ زور برابر نه دیو اوس خطر د دې چې کېدې شمنګ داخلك په زور بيدنه تکش کی نو ویل چې د خپل دین د حفاظت لپاره به شي کو هجرت کو د خپل دین د حفاظت لپاره به هجرت بازان سره څلګ خوراک او څلګ پیسې مې واخستې لاړ یو غار کې نه واته علاقه باندې سورہ دي تیر شو څه شو لکان ورک شو دوی غریبانان چل تلاړ په غار کې څم لاستلو بس الله په خوب راوستو خوب په راوستو ودې کړه وده شو دا باچا چې په دې ملکی ظلم او ستم را کوس کړو دی قیانوس نمیدو او دغه خاریه نه و د خاریه د دې خاریه نوم په دې وخت کې تورتوسو باچای دی قیانوس او د خار نوم څه دی تورتوس خلق غاری سور دی که غار ته نه وتاو وده شو الله وده کړه چې وده کړه نو 300 کاله وده او 300 کالو کې نه چې دا کم باچا دی قیانوس باچاو دا باچام په درې کې ما کلو کې مړ شلو دلته په دې خار باندې نوې تحولات راغله نوې زمانہ نو د سر راغلي د چې د خار نوم بدل شو خار نوم کې خودلې شو افسوس نوې باچا ورته راغی د اغنوم دی بيدروس خو زوړ باچا کافرو نوې باچا چې بيدروس راغی د مسلمانانو د اغه دین مسلمانانو اصحاب کاف چې غار ته هجرت کولو باچا سونه میدو د قیانوس د خار نوم چې شو تورتوس 300 کاله بعد چې کله د خار اصحاب کاف بیا رابیدار شو د خوب او د خار تر اتلو اوس د خار نوم چې شه دی افسوس او د دې خار د باچا نوم چې شه دی چې هغه وخت کې مسلمان باچاو بيدروس باچاو اصحاب کاف خپل تغار کې ودو او 300 کاله بعد خو چې د هر څه بدلیږي پنځه شپږه کاله مخکې صوبه سرحد اوسې پښتونخوا ده بدلیږي نمونه کنه مخکې پکې وزیر اعلی یو شو نو اوس په دبل نوم ماته نه راځي شي وي داسې بدلیږي هر څه پکې راځي دا اصحاب کاف چې کله علاقه کې واځه خوره شو چې ځوانان رک شو اصحاب کاف چې 309 کاله بعد را بیدار شو په غار کې نو د شي را بیدار شو بل ته وکاته نه اول خودی لکاته بجیله په دې غار کې نه نوتی و چې را بیدار شو نو د مازیګر 4 بجې مثال کا نور نو پریوته یو بل نه پښتنه کړه اصحاب کاف په خپل منځ کې دوه ډلې شو اصحاب کاف په خپل منځ کې دوه ډلې شو ایوی ډلې ویلې چې څومره وخت بکیږي یو ورځ شوي ابل ډله ورته وای ورځ نه ده شوي نیمه ورځ شوي ده خو چې به دی یو بل ته وکاته سره ده بدنونه بل لکم ښکارې ده نو بیا د نیکانو خلکو قانون دی چې په کوم شي نه پوهیږي نو به الله تسپاري نو دوی مې ویلې بس یاره الله ته علم دی پته نه لګي چې موږ څومره وخت ته سر شي نو چې را بیدار شو نو سړی چې را بیدار شي د خوبانو کتهږي د تګي احساس ورته کیږي او کلوګي نه لوګي احساس ورته کیږي نو خپل منځو کې ویل چې لکه څنګه چل د نشته مشتانو برابرو چې خده نو پیسې وسره پیسې راوخسته یو مرګری ته وای چې ور بشه بازار ته لک شه وخه مخه وراوړي سبزی خار کی هغه وخت قصه کوله چې هغه وخت مجوسیان وسیده او کافر وو
نه مرګري ته وایي چې ښار ته ورشه دوه خبرې، یو خو به د دې سړي نه موږ ته دغه راوړي روټۍ چې هغه حلالۍ، لکه د سړي نه اوس ته غوښه کباب راوړي چې هغه مجوسي. دوی فکر دا و چې هماغه زوړ حکومت دی، حالانکه اوس خو هر څه بدل شوي وه. دویم به مرګري ته وایي داسې کار وکړي چې څوک په ځان خبر نه کړي، ګوره پټ پټ ګرځه. هغه هلک چې رښتیا پیسې راواخېستې بازار ته راغی، دوکاندار ته ودرېدو، نن مهینه روټۍ راواخله، بل دوکاندار نه چې غوښه یې شېر اخېسته نو پیسې ورکړې. چې پیسې ورکړې نو د 300 کلو مخکینۍ سکې راویسته، زړې پیسې. هغې چې هغه دوکاندار ته ښکاره کړې، دوکاندار ویلې والله که دا کمې زمانې پیسې دي، دا خو اوس وختو کې خو نوټونه بدل دي. نو هغه دوکانداران خو نسي، بل دوکاندار لکه دوکاندار بل ته هغه ته راشه دا نوټ وګوره، بل ته راشه دا وګوره، ویل که دا خو ډېر پخوانۍ پیسې دي، دا خو اوسنۍ نه دي. نو طبعا بازار کې چوکونو کې پولیس والا ولاړې، کوم پولیس والا هم پرې خبر شو. لنډه دا وه چې حکومت ته رپورټ وشو چې دلته یو کس راغلی د زړې زمانې پیسې ورسره دي. او دې خلکو داسې سوچ وکړي چې خیر دا کومه خزانه موندلې ده. نو ډایرکټ بس باچا ته مټې پرې واړولې او باچا ته روان کړې. د دې مسکین دا فکر و چې خیر دا اوس هماغه د تیانوس باچایي ده. باچا ته چې ودرولو، باچا ته یې پوښتنه وکړه چې والله که دا څه قصه ده، دا کومې پیسې در سره دي، دا ته څوک یې؟ نو هلک مجبور شو، هغه ویلې چې زه به څه ورته وایم. هغه ورته ویلې چې یاره موږ خو لکه دې قینوس خو هغه هم پېژندو، موږ خو دې ځای نه هجرت کړی او په یو غار کې ننوتي یو، ما سره یو 6 ملګري نور هم دي، او دلته یو باچا و، هغه ظالم کافر و. بېدروس باچا په دې حکومتونو کې همیشه دپاره د هر شي یو تاریخچه پرته وي، دا جیبګر کې عجیبه عجیبه تاریخونه پراته وي که نه. باچا چې هغه زوړ کیس را واخیستله، چې کیس وګورې دلته خو ویلې او دا یو 300 کاله مخکې زمونږ د حکومت کې په رجسټر کې پراته چې 2 کسه د دې ملک نه ګم شده شوي وو، نادرکه شوي وو، دا خو هغه دي که نه. بس باچا پوه شولو، باچا بېدروس باچا ورته ویلي تسلي ورکړه، وایي ځوانه خفه نه شي، تاسو چې هجرت کړی و هلته حکومت کفري و او اوس دا حکومت اسلامي دی. نو بیا ورته ویلې ملګري دي چېرته دي؟ هغه ورته ویلې پاس په غره کې دي که نه. وایي ښه. نو بیا باچا هم را روان شول، ویل ځئ چې ورشو پسې چې اوس یې وګورو. نو چې راغله نو په هغه غار کې ملګري ناست وو. نو باچا د خلکو سره وکتلو چې په دې غار کې خلک ناست دي، نو وی کتل، خو د لیدلو نه وروسته دا ملګری هم ورننوت او الله رب العالمین پرې مرګ راوستو، بس مړ شو، روحونه یې ته واخیسته. روحونه یې ته واخیسته، مړ شو. نو اوس به خلکو په دې مړو څه شی کړی وی؟ نو بیا دوی خپلو منځو کې سره مجوسیان و، دلته مجوسیان سیل ته خو ډېر خلک راځي که نه، چې هلکه غار کې څوک راوتلي دي. مجوسیان راغلي وو، مجوسیان وویلې چې هلکه دا مړي چې دي دې غار د پاسه، دې غر په خوله کې دلته موږ یو دغه جوړو، دا بلیسار، یو ابادي، بلیسار نه ده غټه کله، داسې یو ابادي جوړو، یو تاریخي ځای دی. او دې وخت کې د نصرانیانو حکومت و، د هغې وخت نصرانیان داسې ولکه د اوس وخت مسلمانان. نصرانیانو ویلې چې نه موږ دلته جومات جوړو. د دې غار په خوله باندې تخته ولګوله او په تختې د خلکو نومونه ولیکله، قصه ختمه شوه. قرآن دا قصه موږ ته ذکر کړې ده. نو د قرآن د دې قصې ذکر کولو ګوري مقصد خو مین مقصد دا و چې دفع د شبهې ده، چې دا خلک الله ته محتاج بندگان و، متصرفین نه و. یوه خبره. بله خبره ځین کې دا کېنوئ چې طالبه دا خلک 314 کاله وده و که مړه وده، بدنونه نه خرابېده، خارق العادت کار دی که نه، خوله خوځوه، اوبه یې نه څښلې، خارق العادت کار دی که نه، او خوراک یې نه کولو، خارق العادت کار دی که نه. او په دې غار کې لا بله واوره، دوی چې په دې غار کې پراته وه، نو سبایل د خوا نه به مشرق طرف ته وه او د ماښام د خوا نه به مغرب طرف ته وه. په دې غار کې دا بدنونه داسې اوښته لکه سړی چې ودی پړخونه وړي، داسې اوښته. اوس 314 کاله د دوی بدنونه په دې غار کې راوړېدل، خارق العادت کار دی که نه؟ دا یې ما الفاظ یاد کړه چې بیا د دې ټولو دې سوالونه به دې جواب شي پکې. 314 کاله په یو ځای کې وده پاتې کېدل، خارق العادت کار دی که نه؟ او بس نسکل خارق العادت کار دی، خوراک نه کول خارق العادت کار دی. په دې غار کې د دوی بدنونه راوړېدل، دا خارق العادت کار دی. دا ټول خارق العادت کارونه دا د اصحاب کهف کرامت دی. او کرامت څه ته وایي؟ خارق العادت کار.
بس اوس تا ته ټول اشکالات دفع شو چې اصحاب کهف د خپل زماني اولیاء الله وو، ځکه چې د خپل دین د حفاظت لپاره د باچا نه هجرت کړو. او د دې اصحاب کهف په قصه کې د اصحاب کهف یو کرامت نه بلکې کرامات ثابت شول. نو ما مخکې ویلی و چې د اولیاء کرامو هغه کرامتونه چې قرآن او حدیث کې ذکر شوي مأثوره منصوصه د داسې کراماتونه چې سړی منکر شو، نو ما ویلی و د کوم ځای هندو دی؟ جلال آباد هندو دی. دوی یو کرامت ثابت نشو، ګوره کرامات ثابت شو. اوس په دې کې څو قسمه سوالات ختم شو. یو سوال به داسې پیدا کیږي چې هلکه دا کومه سې غار و خولۍ کومه سې وه، وایي کله پکې نور و کله به نه و، دا غار کومه سې و خولۍ کومه سې وه، دا اوړېدل راوړېدل څه خل. نو ما د اول نه درته جواب وکړې، هلته قرآن کې وي چې دا د الله پاک د ایتونو د قدرت نښه وه. دا ټول خارق العادت کارونه د اصحاب کهفو کرامتو او کرامت هم دغې ته ویلی کېږي چې هغه د عقل نه مخالفي. اصحاب کهف په قصه پوه شو اجمالي. خو په دې کې څه لطایف شته دی، هغه به درته زه د قصې په منځ کې وایم انشاءالله. ام حسبتا ته ګمان کې پیغمبرانو اصحاب الکهف چې د غار والا خلق والرقیم او د رقیم والا کانو من آیاتنا عجبا، دا زمونږ د هغه نښو د قدرت څخه چې دی عجیبه دي. ته ګمان کې چې دا زمونږ د قدرت نه خو څه عجیبه دي، استفهام انکاری دی. دا ګمان مه کوه چې دا اصحاب کهف د الله د قدرت څه عجیبه نښې دي. د دې اصحاب کهفو د قصې نه اعجب د الله د قدرت نښې شته. اعجبې څه دي؟ اسمانونه وګوره، ځمکې وګوره، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته خطه واقعه وګوره. د دې نه ډېره عجبه ده که نه ده؟ یا لکه طالبه اصحاب کهف چې ته په غره کې وده وه، زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یخه اسمانونو نه برتلی دی. هغه ډېره عجبه نه ده د الله د قدرتونو نښه؟ اصحاب کهف چې و والرقیم او رقیم والا. رقیم څه شی دی؟ د رقیم په باره کې د مفسرینو اقوال دي. یو قول د علماو دا دی چې رقیمه د هغه غار نوم دی په کوم غار کې چې د اصحاب کهف دننه ایثار شو. دویم قول پکې دا دی چې رقیم اصلا کې یوه تخته وه چې د اصحاب کهف په دې غار باندې په د دوی نومونه ولیکل، هغه تختې ته څه وایي؟ رقیم. دریم قول دا دی چې په کوم غار کې دا په کوم غره کې چې دا سمڅه وه او دا غار و، د غره نوم رقیم دی. څلورم قول دا ذکر کړی دی چې هغه قریه چې دوی پکې اوسېده د هغې نوم څه دی؟ رقیم دی. او ځینې علما وایي وی دا هغه درې کسان دي چې کوم د طوفان د وجې نه په غار کې ننوتي وو، او بخاري شریف کې حدیث دی، او بیا خپل اعمال صالحه الله ته وسیله کړي وو د غار نه راوتلي وو. هغه درې کسو د رقیم دا بیله مستقله واقعه ده. خو اصح قول په دې کې دا دی چې دا رقیم د هغه کلي نوم دی کوم کې چې اصحاب کهف اوسېده. د دې وجې نه تورات کې د دې نوم راقیم و راقیم. اس اول فتیتو کله چې پناه واخیستله ځوانانو الی الکهف غار ته، نو فقالو دې ځوانانو ویلې ربنا آتنا من لدنک، ورب راکه موږ ته خپل طرف نه دی رحمتنا، رحمت موږ ته راکه، وهیئ لنا او پوره راکه موږ ته په دې کار زموږ کې رشدن کامیابي. رحمت څه شی دی؟ مضبوطوالی. امام رازی کبیر کې وایي رحمت چې دی امن من الاعداء، د دشمن نه امن دی. وهیئ او پورا راکه موږ ته من امرنا په دې کار زموږ کې چې دا مهاجرت تو کفارو نه دی. روح المانی وایي رشدن کامیابي، بعدې کافرانو نه هجرت که او رب موږ ته دې کې کامیابي واچوه. طالبه وی اصحاب کهف چې د دوی سره څه تصرفات و، نه تصرفات نه و،
دوی پر رحمت کې چاته محتاج و آتنا من لدنک رحمه الله ته محتاج دوی پر رشد کې او په کامیابی کې چاته محتاج و الله نه څوک چې محتاج هغه الہ کې دی شي نشي کېدی کنه حاجتونه هم د سره ځین کې کېناوه فضربنا على اذانهما الله موږ وټبول غوګونه د دوی فل کافي په دې غار کې سنین عددا کلونه د شمیر ضرب دې ته ټپول ته وي لکه ماشوم چې هغه مرغی کې پروتي غوګ ورته وټپي ودش یعنی مطلب دا دی د دې په غوګونو باندې مېلاوي پرده راوسته فضربنا موږ وټبول غوګونه د دوی باغ غار کې کلونه د شمیر نو معلومیږي چې د خوب راوستو کې چاته محتاج و الله هر جمله کې به د حاجت ذکر کیږي محتاج به ثابتېږي ثم بعثناهم الله به میرا پورته کړلا نو په باس کې په دوباره را بیدارېدو کې چاته محتاج دي الله بیا میرا پورته کړل نه علما علاوه دې لپاره چې موږ ظاهر کو ایل فی حزبین چې کوم یو د دې دوه ډلو اصحاب کهف څو ډلې شي په غار کې دوه ډلې یوې ډلې ویلې چې یو ورځ هم تیر کړي بلې ډلې ویلې چې نیمه ورځ ده چې موږ ظاهر کو ایل حزبین چې کوم یو د دې دوه ډلو نه احصا شمیرلې دې لمالبسو هغه چې دوی سر شيو هغه موده چې دوی سر شيو آمدن په مقدار سره چې چا شمیرلې ده دغه مقدار او اندازه چې د اندازه چا شمیرلې ده اوس تفصیل د قصې نحنو نقص عليك نبأهما الله یې منګه بیانو تا خبر دوی بالحق زکوي يهوديانو دا قصه پټاوله او یا دا چې صحیح نه بیانوله غلطه بیانوله نو رب وی زیدته پرشتیا بیانوما خلک چې بیان دروغ وي او د قران کې رښتیاي انهم فتيه یقینا دایو جماعت یو ځوانانو ډلا امنو بربهم ایمان راوړیو پر رب باندې وزیدناهم هدا او مضبوط کړو موږ ته دوی ته هدایت مضبوط ورته یادو انهم فتيه امنو دایو څنو جوانانو چې ایمان راوړیو فتیتون و ابن کثیر لیکلی دی چې عام طور سره الله پاک د دین کار چې د ځوانانو نه خلی ځوانانو نه او ای بوډاګان اکثر چې د دین د قبولیت نه محروم پاتې کیږي وجه دی چې د بوډاګانو کې ځنې نیکان مخلصین خلکی او ځنې خلک داسې چې ډیر بے پروايي هم نه دي دین پسې ځوانان جذباتيانی جهاد تدوی وردانگی تبلیغ تدوی وردانگی دعوت تدوی وردانگی انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدى زیات کړو الله یې موږ دوی ته هدایت مطلب مضبوط کړی مو هدایت ته دوی نو وګوره طالب دا ځوانان په هدایت کې چاته محتاج وو الله وربطنا على قلوبهما او الله وکلکوال راوستیو ما پزړونو د دوی باندې الک رب قل کې چاته محتاج وو الله دا ګوره جمله کې د حاجت ذکر کړي د حاجتونو ذکر کړي چې مشرکانو خو ویلي نه دوی سره تصرفات الهیه و ناشنا کارونه کول رب هر جمله کې ذکر کړي نه محتاج الہ نه اوس د دې اصحاب کهف مناظره دی خیانوس باچا ته حاضر شو او غړي سخت جابر سړیو دغه په مخ کې چې ودرېد نو هغه ته اول ته پوښتنه شروع کړه اس قامو چې کله ودرېد د چا په مخ کې د دقیانوس په مخ کې ودرېد نو دقیانوس باچا ته اوله پوښتنه دا وکړه دوی مسکینانو ته وایي وای من ربکم ربم څوک دی فقالو دوی ورته ویلې ربنا رب السماوات والارض رب زمونږه څوک دی چې رب د اسمانونو زمکه دی سبحان الله باچا مخکې چې سړی د توحید اعلان وکړي نو دا سخته خبره ده حدیث کې راځي افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر بهترین جهاد دا چې د ظالم باچا مخکې حق خبره وکړي نو وی رب زمونږ د اسمانونو زمکو رب دی دیم تپوس دی قیانوس ورنه کوي دی قیانوس ورته وی چې دا نور معبودان په دې زمکه کې څه اختیار لري کني لري دوی ورته وی چې لن ندعو من دونه الهنا هیڅ ریمنګ نه بل او سوا د الله نه بل معبود
د الله نه سوا بل چاته موږ حاجت روا مشکل کو شاواز خو نه کو. بیا دې قانون ورته وای وې که څوک غیر الله توازن او چغي وهي او حاجت روا او مدد شورته وي دغه حکم بچي. دوی ورته جواب کوي وی لقد قلنا اذا شططا دی وخت موږ به ویلی وی حد نتیره خبره چې الله نه غیر بل چاته आवाज کوم خدا خود حد نتیره خبره ده. بیا دې قانون په اعتراض کوي. دې قانون ورته وای چې ستاسو پلارانو خو چې د غیر الله توازن کړی دي هتا نیکه او پلار هغه غیر الله تواس کړی دی نو ولې تا پلار نیکه څنګه و؟ دوی ورته وی چې هاولای قومنا هو دا زمونږ قوم دی اتخذوا من دونه الهتن نیولی او سوا د الله نه نور معبودان نیولیو. دا خو څه معبودان دي خو دې ځان نیولي. اتخذوا څه معنا ځان یې جوړ کړی وو او څه الها نه و. نو دې قیانوس ورته اوس یو بل سوال کوي ورته وی چې تا پلار الها نیولی و نو خو تم خپل پلار پسې اقتدا وکا کنه اسی ور سره تم اومنه کنه. دوی ورته جواب کوي لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولن راول دا زمونږ قوم چې دې په دې عبادت معبودان او غیر الله باندې بسلطان بین دلیل خارا په دې شرک ولې دلیل نه پیش کوي پیش دي کی کنه. دې قانوس باچا ورته وای چې ای تاسو د خپل پلارو به دلیل خبره ومنئ نو څه ګناه خو نه ده. جواب فمن ازلم ممن افترا سوق دی غړ ظالم دا چانه چې جوړوي پالا باندې دروغ به دلیل خبره منل خو ظلم دی. نو ظلم نکو بس قصه ختمه شو. دی قیروس باچا خړې سترګې ونیولې چې دی الکانو سره خو څه ناشنا دلیل دی. دی قیروس باچا ویل لکه دا کسانو بس به ثانین ماته به داسو عدالت ته پیش کړي وز برابر نه ځوانان راوته ځوانان ویلي چې لکه څه چل وکوي دا خلک په موږ باندې یقینو کې د بيدینی په زور بني. نو بس د دین د حفاظت لپاره کمال دا چې هجرت وکړي کله به پرې دی. د دین د حفاظت لپاره هم هجرت فرض دی. نو خپل منځو کې سره وای زه تزلتموهما او کله چې تاسو جدا شئ د خلکو نه و ما یعبدون او چې دوی ورته بندگی کوي الا الله سوا دی الله نه نو فاو تاسو پناونی سیل الکافی او غارتا ينشر لكم ډیر پراخه بدر کی تاسو ته ربکم رک تاسو می رحمت د رحمت و یحیی الله با سانتیو کی تاسو ته په دې کار کې بل سانتیا را سره مرګری کی مرفقنا فیدی ډیری ګورورتا یو دا چې الله به پراخه رحمت راکی دویم دا چې الله به آسان کې موږ ته په دې کار کې مرفقان ډېری فائدې ورته پکې الله آسانه کی یو هي تیاری به کې الله راته پکې ډېری فائدې. نو دینه معلومیږي مولوی صاحب چې حفاظت د دین حفاظت لپاره به هجرت کې خو توکل به پچا کې الله لاړ غریبانان غرته او په غره کې وده شو. نو چې وده شو فرمایي وترى شمسا تابقتل المر اذا طلعت کله بچرا راوختو تزاورو اوړي دو بنمر عن کهفهم د دوی د غارنا ذات الیمین خي طرف و اذا غربت کله بچ نور پریوتو تقرزهم به پری خودل دوی ذات شمالي چپ طرف تغار وهم فی فجوه او دوی په یو ارض ځای کې و من هو د غار کې دنه یو ارض ځای دوی پکې ناشتو پراتو. نو څه سوالونه پیدا شو طالب سره چې دا د غار خلوت خلته و چې دا نور پکې را پریوتو نور را خاتونو دوی به خي چپ طرف ته و خي طرف ته و چې نور به پریوتو دوی به چپ طرف ته و دا غار په کوم ځای کې دی او دا څنګه کې دی چې سړی دی اوړي راوړي دا خو دونه ځان نه خبر و. نو رب جواب کوي ذالکا دا چې تاسو واورېدو من آیات الله دا د نخود قدرت تعالی نه دا ټول د آیات د الله د قدرت نه خوي. نو چې د الله د قدرت نه خوي شوي نو خو خارق العادت کارونه دي. نو د اصحاب کهف کرامت دی کنه دی او کرامت خو وي د قصې ناشنا کارته په دې ذالک من آیات الله کې ټول جوابونه وشو. ما يهدي الله چاته چلا هدایت کې فهو المهتدی د من کې د هدایت او څو چلای بلاری کې تب بیان امید هغه د پاره ولی مرشد دوست مرشدن لار خودن کې نسمه علمي کې چې لږ وقفه کوي.